السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو د کمپیوټر صفري زده کړې ځنګړي وټساف ګروپ ګللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او صحتمند وئ. او موږ ستاسو لپاره بیا د کمپیوټر صفري زده کړې 15مې ویډیو سره حاضر شوي یو. نن ورځ زموږ کومه ویډیو چې دا بیا هم نور برخې لپاره ځانګړې شوې ده، لکه څرنګه چې تېره ویډیو عملي برخه کې کومه وړاندې ویډیو چې مثال پاکه موږ تاسو د فولډر په باره کې کمپلیټ بشپړ معلومات ترې کړي وو، چې مثال فولډر موږ څنګه جوړولی شو په کمپیوټر کې، او څو قسمه فولډرونه جوړولی شو، او هر یو فولډر یو بل ته څه توپیر لري، په کومو وختونو کې له کوم فولډر څخه استفاده کولی شو. نو خدای دې وکړي چې ټول ګللي شاګردان په هماغه فولډر په هدف پوهېدلي یاست او په مقصد یې پوه شوي یاست، او په جوړولو یې هم پوه شوي یاست چې څنګه جوړېږي، یو بل په توپیر هم پوهېدلي یاست. او نن ورته راګرځو نوټ برخې ته. په نوټ برخه کې مثال وړاندې ویډیو کې موږ تاسو ته د هارډویر برخو څخه لومړۍ برخه در پېژندلې وه، مثال چې انپوټ ډیوایس و یې په باره کې به بشپړ معلومات ترې کړي وو. خدای دې وکړي ټول ګللي شاګردان په هماغه هم پوهېدلي یاست. که بیا په تاسو کې تاسو څوک یې مثال چې د یوټیوب د لارې زموږ کورس تعقیبوي نوي یاست، نو تاسو کولی شئ چې په یوټیوب چینل کې پلی لیست ته لاړ شئ، د کمپیوټر صفري زده کړې په نوم فولډر ولټوئ، ټولې ویډیوګانې وګورئ. ښه، نن راځو آوټپوټ ډیوایس ته. په همدې آوټپوټ ډیوایس باره کې زموږ ویډیو ده، نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به تاسو آوټپوټ ډیوایس په بشپړ ډول وپېژنئ. ښه، راګرځو آوټپوټ ډیوایس ته مثال څه ته ویل کېږي او څه دي. ښه، تاسو متوجه شئ ګللیو شاګردانو. تاسو وګورئ، by output device we can take the input data from computer. معنا یې څه شو؟ مثال څه هدف؟ داسې وایي چې آوټپوټ ډیوایس په واسطه موږ کولی شو چې له کمپیوټر څخه بیرون ته ډیټا وباسو، یعنې بیرون ته ډیټا نقل کو بهر ته. ښه، تشریحات به ورکوو، نور زیات هم ورخطا کیږئ مه، لږ حوصله وکئ. د کوم نوټ چې دی دا ما تاسو ته پښتو ته هم ترجمه کړی دی، تاسو فقط ویډیو د سره سټاپ کړئ، دا د سره اخیستلی هم شئ. ښه، تاسو متوجه شئ، موږ تاسو داسې وویل چې by output device we can take the input data from computer. آوټپوټ ډیوایس مثال هغه وسیلې، هغه پرزجات او هغه آلې دي چې یې په واسطه موږ د کمپیوټر څخه ډیټا بهر ته ایستلی شو، مثال بیرون ته ایستلی شو، وباسلی شو د کمپیوټر څخه. لکه څرنګه مثال هغه پرزې، هغه وسیلې، هغه آلې کومې دي، مثال په څه ډول متوجه شئ. ښه، لومړی پرینټر دی، دوهم مینیټور ده، لاوډ سپیکر، USB، پروجیکټور، داسې نور. په څه ډول موږ کولی شو چې اوس یا د پرنټر په واسطه مثال ډیټا وباسو، یا د مونیټور په واسطه، په څه قسم. ښه، مثال ستاسو سره په کمپیوټر کې نوټ دی، مثال چپټر دی، مثال کتاب دی، غواړئ چې همدغه پرنټ کړئ، هارډ کپي ترلاسه کړئ، نو تاسو بیا له څه شي نه استفاده کوئ؟ د پرنټر څخه. پرنټر په واسطه مثال چې کوم کوئ تاسو وباسئ، مثال کاغذونه پرنټ کړئ، هغه چې شول هغه ډیټا د پرنټر په شکل ووته. مثال دغسې همداسې مونیټور په شکل، مثال تاسو له کمپیوټر سره سکرین نه وصل کړئ، مثال کومه ډسپلې چې هلته ښیي، مثال تاسو ته په سکرین نه د خپله آوټپوټ ډیوایس دی، مثال تاسو ته په آوټپوټ شکل کې ښکاري دی. دریم مثال لاوډ سپیکر دی، مثال تاسو په کمپیوټر کې څه پلی کوئ، آډیو پلی کوئ، میوزیک، مثال ویډیو پلی کوئ، کوم اواز چې راوځي مثال بهر ته، خپله لاوډ سپیکر دی مثال. ښه، د دې نه وروسته USB ده. USB خو ټول پېژنئ چې فلش میموري کارډ، همدې ته USB ویل کېږي. مثال تاسو ویډیو لیږئ، مثال آډیو لیږئ، ډاکومنټ لیږئ، مثال یا فلش ته چې یا میموري کارډ ته، مثال یو کمپیوټر نه بل ته لیږئ، تاسو د فلش ته نه کوئ، مثال فلش ته یې لیږئ، بیا به تاسو بل کمپیوټر ته، یا مثال دغسې تاسو USB ته لیږئ ډیټا د څه شي په شکل، مثال په همدې شکل چې تاسو هر کله ډیټا نقل کړئ، د فلش څه دی خپله آوټپوټ ډیوایس ده، بهر ته ډیټا وباسي. دغسې پروجیکټور شه، پروجیکټور په اکثره کورسونو کې وي، ډېرو شاګردانو به لیدلی هم وي ورونو. دا یو داسې لیټ لري په د سر کې، دا بلیږي د کومې کمپیوټر تصویر چې مثال کمپیوټر کې چې څه کېږي، یا تصویر په شکل داسته په دیوال باندې ښایي، مثال یا په تخته باندې مکمل د یو روم یوه کوټه کې چې څومره دیوالي مکمله تصویر شي، مکمل کمپیوټر سکرین هلته ښودل کېږي، د خپل آوټپوټ شکل ښایي. نو ستاسو نه چې هر څوک پوښتنه کوي، مثال یا تاسو ته په ښوونځیو کې همدا سوال راځي، یا په نورو کورسونو کې هم دې سوال سره مخامخ کیږئ چې آوټپوټ ډیوایس څه معنا او څه ته ویل کېږي، نو تاسو ځواب به همدا وي چې آوټپوټ ډیوایس هغه آله یا پرزجاتو څخه عبارت ده چې له همدې په واسطه موږ د کمپیوټر څخه ډیټا بهر ته
ایستلی شو، مثال بیرون کولی شو، همدا تعریف دی، بس دا کافي دی. فقط همدومره ورته وایي. که مثال په امتحانونو کې، په ښوونځیو کې، په کورسونو کې، په پوهنتونونو کې له همدې سوال سره مخامخ کیږئ، کټ مټ تاسو همدا تعریف لیکئ، هیڅ مشکل نشته دی، کمپلیټ تعریف دی. که مې څوک ته ووایي چې ماته اګزامپل وښیه، مثال د آوټپوټ ډیوایس مثالونه یې وښیه: پرنټر، مونیټور، لاوډ سپیکر، USB، پروجیکټور، داسې نور. ښه، دلته چې د کوم مثالونه ما راخیستي دي نور هم شته، خو فقط مو د مهم مثالونه راخوستي دي چې تاسې په هدف پوه شئ. یوه خبره زه کوم چې هر ډول داسې وسایل وي، مثال داسې پرزې وي چې کمپیوټر څخه ډیټا بیرون ته وباسي، د آوټپوټ ډیوایس دي. ټکنالوژي د کمپیوټر خو کال په کال تغیرات کې راځي، کیدای شي نور هم داسې وسایل راوځي. په آینده کې چې هر ډول داسې وسیله، مثال اله پرزه پیدا کیږي چې کمپیوټر څخه بیرون ته ډیټا په ایستل کیږي، هغه آوټپوټ ډیوایس بلل کیږي. نو خدای دې وکړي چې ټول ګلالي شاګردان د کمپیوټر صفري زده کړې ځنګړي وټساپ ګروپ کورس کې څوک شامل وي، هغه هم ټول پیدلی یاست، او څوک که بیا زموږ ویډیو مثال د فیسبوک د لارې، یوټیوب د لارې تعقیبوي، هغه هم په پیدلی یاست. نو که بیا څوک ستونزه او مشکل لري، ستاسو خپله پوښتنه، ستونزه، مشکلات زموږ سره د وټساپ د لارې یا د یوټیوب د کمنټ د لارې شریکولی شئ. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ګلالیو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست.